السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زما خوګورونو بچو، زه محمد یوسف بنیره د نمیر ټي وي بنیر له اړخه تاسو ته حاضر یم. په نننی پروګرام کې موږ د غني خان په داسې نظم باندې خبره کول غواړو کوم چې هغې د مرګ په عنوان لیکلی دی. غني خان لیکي په لکا کاله وده وي یو ساعت لرا بیدار شي، سو لکا بلا وده وي چې روان د مرګ په لار شي. او مخکې شاته تور یو سمندر دی، مخکې لا توره بلا ده، مینځ کې یو د شبنم ساس کې په غورځنګ لکه ابشار شي. د ادم زړه د کتو دی د توره دریابي ده، داسې تلو او داسې راتلو کې دی به خود شي خمار شي. و په کار چې ساعت جون دی په جړا جړا تیرولې دی کو ډېر په لیلا مست شي، خو آخر به د مرګ یار شي. نه پتلون کې مرګ ستومان یم، نه راتلون کې نه یریږم، زه به تل دغسې خاندم. کو په ور شي که په دار شي، پاتې پاتې د قصې دي پاتې د قصې دي د دوزخ د حسابونو. دغه شی د ملا جان دی، زه خو ستا د مینې یار. او کوی چې سوزم عشق کې نشته انکارونه، او کوی چې سوزم عشق کې نشته انکارونه. زه څه شیخ مولا خو نه یم چې نه کار کوم نه انکار، خو د سولو دړه نه یم، ساهو څانګه د شاتوت یم. رانه جوړ که یو رنګین او لونګین غوندې ستار، کو یو ټنګ وي که زر ټنګه ښه په سور کې به غږېږم. یو قطره ستا د دریاب یم او یو کالو ستا د خمار. ای زما د سترګو توره دا یوه خبره واوره، ای زما د سترګو توره دا یوه خبره واوره. دلته سوی یم ډېر نور مې پرېږده په قلار. غني خان څه عجیبه غونده کې شاعر دی، ډېر لوی فکر لري، ډېر جوور خیالات لري، او د هر نظم هغه د عرفان نه ډکي. غني خان په دې نظم کې د انسان په تخلیق باندې خبره کوي، او په دې نظم کې غني خان د عدم وجود او د فنا د دې فلسفې دغه دی قایل دی. دا عام فلسفي د دې خبرو دغه دی قایل نه دی، خو غني خان قایل دی چې انسان مخکې نو راغلی لږ وخت دی او ځي به بیا ډېر وخت. غني خان وایي چې په لکا کاله وده یو ساعت لرا بیدار شي، سو لکا به نور وده وي چې روان د مرګ په لار شي. د ژوند د پیدا کېدو نه مخکې انسان سو لکه کاله دی په عدم کې و، په عالم ارواح کې و، او چې پیدا شي نو د ژوند ډېر لږ شپېته اویا کاله ژوند یو ساعت لرا بیدار شي. سو لکه به نور وده وي چې روان د مرګ په لار شي. چې کله مړ شي نو د مرګ نه پس سو لکه کاله ژوند دی. د دواړو ژوندونو کې چې کله عدم روح عالم روح او بیا عالم آخرت د دې په مقابله کې که وګورې د انسان دا ژوند انتهایی لږ دی. بیا وایي شاته تور یو سمندر دی، مخکې لا توره بلا ده. اوس شاته چې کوم ژوند تیر شوی دی هغه هم یو تکه تور سمندر، پته نشته چې څه حد یم نو څه پایان یم نو. او د مرګ نه پس هم چې کومه دنیا ده هغه هم یو توره بلا ده، څه پته هېڅ علم نشته دی، هېڅ پته نشته چې څه به پېښېږي. خو د دې باوجود مینځ کې یو د شبنم ساس کې په غورځنګ لکه ابشار شي. د انسان د ژوند غني خان د شبنم د ساس کې سره تشبیه کړی دی. یو د باران ساس کې یا غټي، د شبنم ساس کې څومره وړوکی دی دومره مستی وکړي. او بیا غني خان دی انسان ته خراج تحسین پیش کوي او د همت ته سلام کوي چې د ادم زړه د کتو دی د توره دریابي ده، داسې تلو داسې راتلو کې دی به خود شي خمار شي. چې د زړه خو د کتو دی چې یاره دومره لږ ژوند، او مخکې څومره غټه لویه دنیا، وروستو بیا څومره لوی ژوند او لوی دنیا دی. داسې راتلی دي او داسې تللی دي لکه په یو راغی او په بله ځي، خو بیا هم دی دومره مس او دومره لوی لوی منصوبې، دومره لوی لوی پروجیکټونه، لوی لوی سړکونه، لوی لوی سورلۍ
او په اسمانونو باندې هم دی حکومت کول غواړي، د همت او د استقلال د کتلو دی چې دا څومره لوی حوصلې والا څیز دی. ځکه و په کار چې ساعت ژوند دی په جړا جړا تېرولی دی، کو ډېر په لیلا مست شي خو آخر به د مرګ یار شي. لکه دله خو په کار چې دا لږ وخت ژوند چې دی دا خو د په جړا جړا تېرولی. ځکه کو دی ډېر هم د سره اسباب ډېر هم زیات سیوا شي خو خامخا به مري. نو د مرګ د یارې نه په کار ده چې د جړلی ژوند لږ دی او راتلونکې وخت ډېر زیات دی. نو بیا غني خان وایي چې نه پتلونکې مرګ ستومان یم نه راتلونکې نه یارېږم، زه به تل دغسې خاندم که په اور شي که په دار شي چې الله زه خو په تېر شوي ژوند چې یاره د پیدا کېدو نه چې مخکې د هغې هم څه پروا نشته دی او را روان چې دی د هغې نه هم نه یارېږم، زه خو به همیشه خاندم. ته که په ما باندې هر حال راولې، ستړی ستومانې او مصیبتونه عذاب و اور و هر څه چې زه به ستا هر حکم ته چې ته کم قضا کم حکم زما متعلق وکې زه به ورته خاندم، تعمیل به یې کوم. پاتې د قصې شوې د دوزخ د حسابونو. دغه شی د مولاجان دی، زه خو ستا د مینې یار. دې خبرې ته په تصوف کې رضا وایي، د الله په رضا باندې رضا چې یاره یا الله کو ته هر څه کې زه پې رضا یم. یو امام غزالی رحمت الله علیه کې چې یو بزرګ چې و، یو ولی الله د هغه زخم و، چا ورته وی چې یاره د زخم علاج دی نه کوي، هغه ورته وی تاسو ته پته نشته دی چې دا چا زخم دی؟ وی نه، وی دا زما د یار زخم دی. نو څوک غواړي چې د یار لګولې زخم باندې دی دارو ومږي او هغه دې سم شي، زه غواړم چې دا نور هم دغه شان تازه وي. نو د عرفان والا خلق دی لکه دی د الله په هر فیصله باندې رضایي. نو دی وایي چې رضا د دوزخ د حسابونو کومې قصې چې دي هغه مولاجان پوه شه، کار یې پوه شه. زه خو ستا د مینې یار یم، کو دوزخ ته مې اچي او کو جنت ته مې اچي، خو چې ستا سره یم. نو بیا وایي او کو دا خبر دی او کو وایي چې سوځم عشق کې نشته انکار. نو زه خو ستا د مینې یار یم، په تا مین یم، کو ته وایي چې سوځه نو سوځم، زه انکار نه کوم. زه شیخ مولا خو نه یم چې نه کار کوم نه انکار. زه مولا هم نه یم، شیخ هم نه یم چې یا الله دا مې نه دي خوښه، دا مې نه دي خوښه، دا راکړه دا راکړه دا راکړه. نه زما څه انتخاب نشته دی، ستا په رضا زما رضا ده. او بیا غني خان وایي خپله خبره ورته کوي چې نه انسان یم یا الله ستا محبوب یم، خو د سولو دړه نه یم، ساهو څانګه د شاتوت یم. یا الله که ته مې سوځې سوځوه، زه انکار نه کوم، خوشحاله به یم. خو دا ته یم چې زه د سولو دړه نه یم، زه ساهو څانګه یم. ساهو په پښتو کې دغه ته وایي لکه سم سیسته، روغ سیسته چې پای کې څه نقص نه وي. نو زه د شاتوت د توت هغه څانګه یم چې هغه بلکل روغه ده، د سولو دړه نه یم. دا دړې خو کږې وږې که نه د سولو دپاره یې هغه څه تراشي شوي نه وي. نو زه د شاتوت هغه څانګه یم چې هغه بلکل روغه ده د ستار جوړول دپاره. نو ما نه یا الله څه جوړ کړه، رانه جوړ کړه یو رنګین او لونګین غوندې ستار. ما نه داسې ستار جوړ کړه چې رنګین یې ښایسته وي، رنګونه یي رنګین یي رنګیزي او لونګین یي. هغه بچو کې لونګین بچو کې ته وایي بچو کې اچولي. ولې غني خان وایي چې الله ته زما نه ستار جوړ کړه؟ ځکه په دې کې یو غټه فلسفه ده. ستار چې څوک وهي رباب او ستار چې څوک وهي هغه غږی، نو هغه د ستار ته بچو کې اچولي او پټې ورته اچولي او د سینې سره یې جوخ کړی. داسې څوک ربابي او ستاري نشته دی چې هغه د سینې سره ستار نه یې جوخ کړی او غږی یې. نو غني خان ځان د الله سبحانه وتعالی ته وایي چې ته مې د ځان دغه کا ستار کا چې ستا د سینې سره جوخ یم. او که یو ټنګ وي که زر ټنګه ښه په سور کې به غږېږم. یا الله بس چې ستا سره یم او ستا سره جوخ یم، تا ځان ته جوخ کړی یم، نو بیا کو یو ټنګ راکړې کو زر ټنګ راکړې، ښه په سور کې به غږېږم. یو قطره ستا د دریاب یم او یو ښکالو ستا د خمار. یا الله زه خو یو قطره ستا د حسن ستا د مینې د دریاب یو قطره یم. او ښکالو په پښتو کې موږ لکه څوک چې په کمره کې ناسي او بار څه واوري هلکه وایي څوک راله، بل ورته وایي ته څنګه پوه شې؟ وایره زه په ښکالو پوه شوم. نو زه ستا د خمار، ستا د مستۍ، ستا د مینې ښکالو یم، زه مستی یم.
او بیا ورته اخر کې دا دعا کوي چې الله خبرې کوي غني خان د الله سره، ای زما د سترګو توره دا یو خبره واوره. الله ته د سترګو تور وایي، د سترګو تور یو شاعر هم الله ته نه دی ویلي، ای زما د سترګو توره دا یو خبره واوره. دلته څه ویم ډېر نور مې پرېږده په قلار، چې دلته کې ډېر څه ویم ته مې نور په قلار پرېږدوه. دا شعرونه جي غني خان د الله سبحانه وتعالی یو لوی ولی، او غني خان چې په دې نظم کې کومه فلسفه انسان ته ایښې ده، یقین وکړه داسې شاعري چا نه ده کړې. زه دا مناسب نه ګڼم چې یاره د غني خان نظم او زه پې پوهېږم، الله پې زه پوه کړی یم او تاسو ته هغه نظم وړاندې نه کړم د تشریح سره، دا به زیاتی وي. کو چېرې تاسو ته دا ویډیو د نمیر ټي وي له طرف نه خوښه شوي نو دا ویډیو تاسو نورو ملګرو ته هم ورسوئ. الله دې کړي چې د غني خان په کلام باندې زموږ تمام پښتانه پوه شي او د غني خان قدر هر پښتون د زړه نه شروع کړي.